خپل علمي سفر او د تاریخ سره ستاسو علاقه څنګه پیل شوه؟ تاریخ او خصوصا له اسلامي تاریخ سره زما علاقه یو ذوقي علاقه وه. یعنی ما په اماتور شکل په اصطلاح له دغه فن سره یو څه تعلق پیدا کړی. زموږ د طالبۍ په دوران کې چې کله امریکایانو په افغانستان یرغل وکړ، زما تعلق له جهادي ناولونو داستانونو سره پیدا سو چې اکثره په یغو جهادي داستانونو کې هم هغه د اسلام د اسلامي فتوحاتو پرتمین دور واقعات پکې راغلي وو، د لومړنیو پیړیو بیا د لویو فاتحانو واقعات پکې وو. اگر که هلته یو قسم د حقیقت او خیال یو امتزاج په اصطلاح، وروسته م دې ته سودا سوس په دې باره کې نوره مطالعه وکړو، نو بیا مو د اسلامي تاریخ مختلف کتابونه او مختلف پړاوونه په دې باره کې مغه څه ته مو لاسرسی کېده، په دې باره کې مطالعه وکړه. اوس هم د دې دعوه نه کوو چې موږ په دې باره کې ډېر معلومات لرو، ځکه تاریخ خو یو ډېر پراخ علم ده. یعنی په تاریخ کې علما وایي چې تخصص څوک د ټول تاریخ تخصص نشي کولی یا متخصص نشي کېدلی. البته د تاریخ د یوې برخې په برخه کې شاید څوک یو څه معلومات ترلاسه کړي.